ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. د نن ورځې درس مو کله چې حروف یا حرفونه د واو سره ونښلي، لکه الف د واو سره، الف د واو سره. وګورئ دلته واو لیکل شوی. موږ غواړو چې الف د واو سره ونښلوو، ب د واو سره ونښلوو او پ د واو سره ونښلوو او وګورو څه رقم لیکل کیږي او څنګه غږونه ورکوي. اوس د الف نه پیل کوو. واو راځي د الف سره، او کیږي او کله چې ر ورسره راشي اور، اور ته جوړي، اور او ب د واو سره څه شی ته جوړي؟ بو. آفرین، بو. ډیر ښه. لکه ب و واو، بو یو ټی ورسره راځي بوټ، بوټ. ب و واو بو یو ټی ورسره راځي بوټ. او پ د واو سره څه کیږي اوس تاسو ووایاست؟ پ د واو سره، پ د واو سره. آفرین، ډیر ښه دی ووایې. پو. او کله چې ډال ر ورسره راشي پوډر، پوډر کیږي. ښه، اوس نو تکرار کړئ. الف او واو څه کیږي؟ آفرین. ب و واو، آفرین. پ و واو، آفرین. موږ تاسو نن زده کړل چې الف و واو او، ب د واو سره بو، پ د واو سره پو تلفظ کیږي او دا رقم لیکل کیږي. نور نو مو وخت پوره شو او خدای دې وکړي چې درس مو ښه زده شوی وي. په الله مو سپارم. د خدای په امان.